سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څه وخت راهیسې ما نه دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي چې زما په تذکیره کې دا تخلص دی، ولې ما دلته بل تخلص ورکړی دی، یا زما تاریخ تولد دا و ما دلته دا تاریخ تولد ورکړی دی، چا خپل عمر زیات کړی، چا خپل عمر کم کړی دی. حتی داسې ملګري ما ولیدل چې خپل نومونه بدل کړي. نو زه حیران دې ته یم چې ولې موږ او تاسې داسې کارونه کوو. دلته نن سبا د افغانانو ډیر غټ مشکل دا دی، د ټولو غټ مشکل دا دی چې دوی اکتونسانس نه راځي، او د دې غټه وجه دا ده چې زمونږ دوازې مختلف تاریخ تولدي، مختلف نمونه می، مختلف تخلص می. زه خو د دې په وجه پوه نه شم چې ولې موږ داسې کار کوو. دلته اکثرو ملګرو ته دا ویلی شوي چې تاسو عمر دې لپاره زیات ورکړئ چې تاسو غیسا واخلئ، د دوی عمر به 20 کاله دوی به هلته ورکوي 25 کاله. نو دا هم یو اشتباه ده، یو غټه غلطي ده. بل دغه نوم بدلول، تخلص بدلول، دا مکمل ډول باندې یو ډیر غلط کار دی، غټه ستره اشتباه ده. د دې لپاره هیڅ جواز نشته، هیڅ منطق نشته چې یو کس داسې غټه غلطي وکړي. زه حیران تاسو ته یم چې ولې داسې کار کوئ. دا هغه مشکلات دي چې تاسو، دا هغه خبرې دي چې تاسو ځان ته مشکلات زیاتوئ. ستاسو اګنسانس په کلونو کلونو نه راځي، ستاسو اسناد مخکې ځي نه، ستاسو په دوسیه کې مخکې هیڅ پیشرفت کیږي نه. چې ستاسو څه نوم په تذکیره کې، کوم نوم ستاسو په تحصیلي اسنادو کې، ماغه نوم دلته تاسو ورکئ. تاسو ولې خپل تخلص یا خپل نوم یا خپل تاریخ تولد بدلوئ؟ باوجود دې چې تاسو سره خپل تذکیره موجوده وي، تاسو سره خپل تحصیلي اسناد موجود دي، تاسو سره خپل پاسپورت موجود دي. اوس دغه پرون ماته یو ملګری کامنټ کړی چې زما په پاسپورت کې دا تخلص دی، ولې مالته په کیس کې دا تخلص ورکړی دی. آیا زه کولی شم چې زه په دې باندې سفر وکړم؟ آیا دا څنګه امکان لري چې یو کس دی په یو اسناد کې یو تخلصي، په بل کې د بل تخلصي؟ دومره خو موږ او تاسو باید ځان لږ پوه کړو، عقل ولرو، دومره پوهه ولرو چې زه څه کوم، څنګه روان یم، ولې باید زه نوم تغییر کړم. زه هیڅ د دغې په وجه پوه نه شم، هیڅ د دې ماته داسې منطقي دلیل پیدا نه شو چې ولې موږ او تاسو خپل تخلص بدل کو، خپل نوم بدل کو، یا خپل تاریخ تولد بدل کو. باوجود دې چې موږ تاسو سره اسناد شته، یا به تذکیره یا به تحصیلي اسناد یا پاسپورټي، چې هغې کې ستاسو کم نومي، کم تخلصي، کم ستاسو تاریخ تولدي، ماغه تاسو ورکئ. بل دویمه مهمه خبره دا ده چې دلته ډیر ملګري داسې دي چې دوی به په کیس کې صحیح تخلص، صحیح نوم، صحیح تاریخ تولد ورکړي، خو چېر کله اسناد والی او دوی هغه اګدورسانس لپاره دوی ته فورمې راولېږي، دې کې بیا دوی بدل ورکړي. باوجود دې چې دوی به په انټرویو کې دغه نه ویلي چې زما صحیح تخلص دا دی یا صحیح تاریخ تولد مې دا دی. بعض امکان دی ولري بعضو اشتباه کړي په انټرویو کې، یا په هغه وخت کې چې کله دوی دوسیه لیږي یا مطلب ازیل کوي، دوی په هغه خپل تاریخ تولد یا تخلص یا نوم غلط لیکلی. نو ځکه بیا په انټرویو کې وایي، هغې نه بعد که بیا ته دغه فورمو کې بدل کړي، نو څه خبره نشته. اوس زه ډېر داسې ملګري پیژنم چې دوی هر کله چې اسناد اخیستي دي، خپل تاریخ تولد، خپل نوم، خپل تخلص صحیح ورکړی په کیس کې، ولې هر کله چې اسناد اخیستي نو دغه د اګدونسانس کومې فورمې چې ورته راغلي په دې کې دوی بدل کړی دی. هیڅ به هیڅ بغیر د کومې وجې، بغیر د کومې داسې مشکل. اول خو دغه امکان نه لري چې ستاسو نوم، ستاسو تخلص یا ستاسو تاریخ تولد په دغه فورمه کې بدل شي، ځکه تاسو هلته په کیس کې په ازیل کول وخت کې بل څه ورکړي، په انټرویو کې بل څه ورکړي. اول دا امکان نه لري. دویم غټ جنجال تاسو دا جوړېږي چې تاسو اګدونسانس نه راځي. هر کله چې دا اوپرا ته لاړ شي، هغوی په شش و پنج کې شي چې په ازیل کې دا ورکړی، په کیس په انټرویو کې دا ورکړی، اوس په فورمه کې موږ ته دا رالیږلی. نو دغه یو ستر لامل نه چې زموږ دغه د ډېرو افغانانو اګدونسانس نه راځي. نو ځکه مې وغوښتل چې زه په دې یو وړه ویډیو جوړه کړم، تاسو ته یو وړوکی یو ریمایندر درکړم یا دهاني درکړم چې دغسې اشتباهګانې مه کوئ، مه دغسې مشورې چاته ورکوئ. ولې خپلې خپې خپله وهئ؟ خپل ځان ولې په جنجالونو کې اچوئ؟ ولې په مشکلاتو کې اچوئ؟ دومره په سختو راشئ، دومره په سختو اسناد والئ، انټرویو ته لاړ شئ، بیا ځان ته دلته پراته یئ، چا نوم غلط ورکړی بدل ورکړی، چا تخلص بدل ورکړی، چا ځان نه د میرمنې نوم ورکړی، چا واده نه کړی، ځان یې واده کړی شوی ورکړی. دا خو ډېرې بنیادي غټې خبرې دي چې یو سړی باید په دې باندې پوه شي. مه دغسې غلطې مشورې اورئ، مه چاته دغسې غلطې مشورې ورکوئ، مه دغسې غلطو خبرو باندې عمل کوئ.
په زور ځان ته تاسو جنجالونه مشکلات جوړوي. نو دغسې خبرو نه تیر شئ چې ستاسو کم نومي کم تاریخي تولد ستاسو په اسناد او ستاسو په تذکیره ستاسو په پاسپورټ کې مغه تاریخي تولد مغه تخلص مغه نوم تاسو ورکړئ. که واده مو کړی واده ورکړئ، که واده مو نه کړی واده مو ورکوئ. دلته خو چې د یو کس هر څومره عمر کم یا غومره په فایده کې. اوس څه وخت مخکې ما په یو ویډیو جوړه کړې وه، یو ملګري 60 کلن او د ځان ته 25 کلن ورکړی و. ښه ولې؟ دلته خلک کوشش کوي چې عمر یې په څه چل باندې راکم شي. دی راغلی و خپل عمر یې 15 کاله زیات ورکړی و. اوس پوهېږي نه چې زه دغه عمر بیرته خپل حالت ته ولې څنګه راولم، بیرته ولې راکم کوم. دا ټولې غلطیانې دي. د دغه کارونه لاس واخلئ، داسې کارونه مه کوئ، مه داسې مشورې چاته ورکوئ. اکثرا ملګرو ته دا په کورونو کې دوی چې چا سره اوسېږي دغه مشورې ورکړی شوی، خپله نه پوهېږي بل هم غلطه مشوره ورکوي. نو مه داسې مشورې اورئ، مه دغسې خلکو خبرې اورئ، مه ورسره داسې مشورې کوئ. تاسو دلته سوسیال سیستم لرئ، دلته سوسیال دی، خپل سوسیال سره خپله دوسیه شریکوئ. تاسو سره چې کم تحصیلي اسناد دي، کم تذکیره یي، کم پاسپورټ دي، د هغې مطابق خپل ډیټیلز، خپل چې ستاسو کم نومي، کم تخلصي، کم تاریخي تولد یې هغه ورکوئ. نو دغسې غلطو کارونو نه تیر شئ. کوشش وکړئ دغه ویډیو د دغه نوي راغلي ملګرو سره شریک کړئ، دوی سره دغه یوټیوب چینل شریک کړئ تر څو دوی ته معلومات وشي او دغسې اشتباهګانې نه کوي، دغسې غلطیانې نه کوي، دغسې جنجالونو سره دوی نه مخکې کېږي. نو ځکه زما درنه دغه هیله ده چې دغه یوټیوب چینل ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغه ټولې تېرې شوي ویډیوګانې وګوري یو کس او دوی دلته خپل چې کومه دغه دوسیه ده دا په صحیح ډول باندې مخکې اوسي، څه مشکل څه جنجال ورته پېښ نه شي. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. په مخه